د نن ورځې تازه او غټ خبر افغانانو لپاره بد خبر د علامه اقبال پوهنتون څانګه په افغانستان کې د لاهور علامه اقبال پوهنتون افغانستان کې د څانګې فعالولو لپاره چمتووالی نیسي. دا به د افغانانو او د افغان زده کوونکو په ستوني باندې پښه کېښودل وي. دوستانو زموږ چانل ته ښه راغلاست، په دې هیله چې روغ او جوړ به یاستئ. ویډیو را سره تر پایه وګورئ او چانل در سره سبسکرایب کړئ. د لاهور علامه اقبال پوهنتون څانګه په افغانستان کې علامه اقبال لاهور پوهنتون چې د پاکستان یو له سترو او مشهورو پوهنتونونو څخه دی، ویلي دي چې د محصلینو د ظرفیت د لوړولو لپاره به افغانستان کې د نمایندګۍ دفتر پرانیزي. د پاکستانی رسنیو د معلوماتو له مخې دا موضوع اسلام آباد ته د لوړو زده کړو وزارت د سرپرست عبدالباقي حقاني له سفر وروسته راپورته کیږي. عبدالحقاني په پاکستان کې له لویو مدرسو لکه حقانیه او کراچي دارالعلوم څخه لیدنه کړې ده او هلته یې ویناوې هم کړې دي.